الحمد لله على كل حال سوى الكفر والضلال أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التكبيرة الأولى خير من الدنيا وما فيها صدق الله رسوله النبي الكريم درود شریف وصلى الله على النبي الكريم وصلى الله على النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. محترمو د کوم آیات کریمه د کوم حدیث چې تاسو په حضور کې ما تلاوت کړو د دې داسې مقصد ده چې دنیا کې هر شی چې رب ذوالجلال پیدا کړی ده هغه بغیر د حکمت نه ده پیدا کړی. هر یو شی ته بیا رب ذوالجلال خپل یو ډیپټي یو کار سپارلی دی. مثلا ځمکې ته دا کار سپارلی دی چې څومره بوټي دي دا به ته زرغونه کوي. اسمان ته دغه کار سپارل دی چې ته به د اسمان نه دا باران او د ورېځې د اسمان د طرف نه به د ورېځې په واسطه سره دغه باران په مخلوق وروي. خو به هر حال هر انسان ته هر قسم مخلوق ته یوه وظیفه رب ذوالجلال ورکړې دو. پاتې شو انسانانو پریانو ته رب ذوالجلال دا وظیفه ورکړې دو چې تاسو به صرف عبادت کوئ په دنیا کې. د رزق ذمه رب ذوالجلال وهل دو. اوس راځم خپل دې آیات تشریح او مقصد ته. لفظي تحقیق دی آیات کریمه داسې دی. رب ذوالجلال فرمای ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر. په تحقیق سره المنچ دا سړی منی کوي او د فاحش او د منکر نه. مفسرین حضرات د فاحش او د منکر په باره کې داسې وضاحت کړی دی چې فاحش او منکر د غیبت، زنا، غلا، چغلخوري، هر قسم ګناه چې دو، څومره رذیل اعمال چې دي، څومره فاسق فجر اعمال چې دي، دې نه څه مراد دي؟ دې نه دغه فاحش او منکر مراد دي. نو رب ذوالجلال خو دغه وظیفه او دا ډیپټي المنځه ته ورکړه او د خدای پاک په کلام کې خو دروغ شته نه. نو خدای پاک داسې ورته وایي چې المونځ چې ده د المنځه دا وظیفه ده چې سړی به د فاسق او د فجر اعمال نه منې کوي. که کومه ښځه کوم سړی المونځ کې هغه به د هر قسم رذیلو اعمالو نه ده المونځ به منې کوي. دا د المنځه دا ډیپټي دو، د المنځه دا وظیفه شوه. خو که بیا یو سړی دا خبره وکړي چې یاره زه خو المونځ کوم بیا زه خو د فاسق او د فاجرو اعمال نه یم منې شوه، نو هغې لپاره جواب دا ده چې د تو اوداس چې ده دا د فرضو، د واجبو، د سنتو، د مصاحباتو مکمل لحاظ سره نه ده شوه. د دې وجې نه تو په المنځه کې په اودسه کې قصور ده، نو د اودسه د وجې نه خو تو المنځ کېږي نه، نو المنځ قبول شوه نه ده. د دې وجې نه ته د دې رذیلو اعمالو نه منې کېږي. که بیا یو سړی وایي چې زه خو په اودسه کې فرض، واجب، سنت، مصاحبات ټول پیژنم، باوجود 15 وخت المنځ اکم، زه خو بیا د دې رذیلو اعمالو نه یم منې شوه. 24 غنټې په دروغو، په دوکو، په غیبات، په رشوتخورۍ، په هر رقم ته ظلم کې ما لاس دی. هغې لپاره جواب بیا دا دی چې تا المنځه چې دا اوداس دې ټیک ده، خو لیکن المنځ کې د کمای ده چې فرض، واجب، سنت او مصاحبات دا پکې نشته. دې لحاظ ته سوتینه دې وجې نه المنځ رب ذوالجلال ټول منځ قبول نه ده الله پاک ته. محترمو که یو سړی وایي چې زه خو اوداس اکم، المنځ اکم، فرض، واجب، سنت، مصاحبات ټول موته په دې کې معلوم هم دي او ښه پیژنم، او بیا زه د دې رذیلو اعمال نه المنځه نه یم منې کړه، او حالا کې خدای پاک دا خبره کوي چې المنځه دا وظیفه ده چې سړی به د فاسق او د فجر عمل نه منې کوي. نو هغې لپاره جواب بیا دا محترمو چې د تو په ګېډه کې حرام رزق دی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې تو په ګېډه روزۍ د وجې نه دا مطلب دا ده چې تو دغه فاسق فجر عمل نه منې کوي. محترمو الحلال بین والحرام بین وبینهما مشتبهات. خدای په قرآن او د حدیثو حلال بیان کړي دي، حرام بیان کړي دي، او د حلال او د حرامو په منځ کې بیا مشتبهات دي. مشتبه دي ته چې معمولی شک دی پراشي بس دې ته مشتبه یي. نو محترمو مشتبهاتو په باره کې زه یو داسې خبره تاسو ته عرض کول غواړم. امام ابو حنیفه رحمه الله هغې په علاقه کې هغې په وخت کې یو چیلۍ ورکه شوه. بیا امام ابو حنیفه رحمه الله هغه ته لاړو
یو شپونکي ته هغې نه یې تپوس وکړو چې دا چیلۍ څومره عمر لري؟ هغې ورته وویل دا 7 کاله عمر لري. نو امام ابو حنیفه رحمه الله هغې 7 کاله په بازار کې په خپلو پیسو باندې د چیلۍ غوښه ونه اخیسته. بیا د دور علما کرامو ترچول شول چې ای امام صاحب تو څه وجه وه چې تو دغه چیلۍ غوښه حلال شی دی، حلال چیز و، تا په ځان باندې حرام کوو، دا خو جایز نه دی. دا ورته وویل الحلال بین والحرام بین وبینهما مشتبهات. قرآن او حدیث حلال بیان کړي دي، حرام بیان کړي دي، خو د دې په میانځ کې چې کوم مشتبهات دي نو هغه هم الله پاک بیان کړي دي. مسله دی په حلال او د حرام په میانځ کې دغه مشتبهات وې داسې نه وي چې روپۍ خو ما خپل دي غوښې اخیستل جایز دي. فتوا دا دو چې دغه اخیستل خو جایز وو، خو لیکن تقوا دی مو دا چې زه دغه غوښه وانه خورم. دې لپاره چې کېدی شي که زه په کومه ورځ غوښه واخلم کېدی شي چې هغه چیلۍ چا پکې علاله کړي وي هغه غوښه ماته ورسیږي. هسې نه چې د مو کوم علم تجلیات او کوم نرونیات دي هغې ته نقصان ورسیږي. د دې وجې نه ما دا 7 کاله دغه د چیلۍ غوښه ونه خوړه. امام ابو حنیفه امام یې پېشوا ته ابو منا پلار دی حنیفه، په دې کې 2 قسمه وجې ذکر کوي علما کرام. حنیفه د حق او د باطل په میانځ کې جدا کوونکی دی. دلیل په دې خبره ملت ابراهیم حنیفه، دین د ابراهیم علیه السلام چې دا حنیفه ده، د باطل نه مائل ده حق طرف ته. دویمه وجه هم شته خو لیکن هغه ما په کتابونو کې نه ده اورېدلی، خو زه نه د علما کرامو نه مې د اساتذه کرامو نه مې یغو د خلونه مې دا اورېدل دو چې د ابو حنیفه چې و دغې لور چې شوه حنیفه وه. نو بیا داسې وشول چې وی یهودانې د امام ابو حنیفه نه تپوس وکړو چې امام صاحب چې کله د غلا چې انسان سړی کی او دغه کې وجه څه دوی دا لکه د تپوس یې نه وکړو چې د غلا چې کله انسان کی سړی کی د غلی جرأت وجه دارو چې په سړی کې ډیر زیات وي نو د غلا دی وجه نه دغه هغه کې سړی کی او د شهوت چې ده کنه او د عقل حصہ چې د عقل حصہ عقل څومره ور کړ د سړی ته هغې ورته وویل چې نه حصې وی شهوت یې څومره ور کړ دا وی یو کې یو حصہ وی ښځې ته عقل څومره ور کړ دا وی ښځې ته عقل چې دا یو حصہ ور کړی دو او شهوت یې چې نه حصې ور کړ دا. اینه وروسته یې ورته وویل چې نو کله چې وی ښځې دپاره یو سړي دپاره څلور ښځې جایز دي نو په کور داره چې وی ښځې دپاره 4 میړونه جایز شي. بیا امام صاحب نه چې دا سوال وکړو کور ته راغلو بیا دا ډیر خفه و د خپل لوري چې حنیفه نومېدی دی ورته وویل چې ابو ته ولې خفه یې؟ هغې ورته وویل داسې سوال یې مانه یو یهودانې وکړو. هغې ورته په جواب کې وویل چې د ټول عمر دپاره به د تو نوم د مو په نوم مشهوروي ابو حنیفه یعنی پلار د حنیفه. د ته چې کوم هر ځای کې چې ته چېرته مسله لیکي په هر ځای کې چې تو څوک نام لیکي نو ته به ابو حنیفه په نوم لیکي یعنی د مو په نوم به ته ځان مشهوروي. دې جواب به زه درکم. ویا جواب دار نو دا وعده وسره وشوه دی وجه نه دا اوس امام ابو حنیفه ته ابو حنیفه ووی. بیا لور جواب ورکړو چې دی یهودانې ته وایه چې کله دا یوه ښځه 4 میړونه وکړي دوی نه یو اولاد پیدا شي هغه اولاد چې ده نو دا اوس 4 کسانو شریک شو. اوس که دا 4 کسان دي یو به وتی چې ما ته یې راکه بل وتی چې ما ته یې راکه بل وتی چې ما ته یې راکه نو 4 واړه به غواړي 4 واړو ته به رسېږي نه. نو به هر حال په دې کې به دې میانځ کې جګړه پیښه شي نزاع به راشي. نو د 4 کسانو په میانځ کې د جګړې پیښول هم حرام دي. که بیا وایي چې نه د الک سره 4 ټوټې تکو 4 تقسیمه یې کوو نو بیا خو الک مړ کېږي یا د ماشوم مړ کېږي نو دغې ماشوم مرګ هم حرام دی. ورسره د دغې 4 کسانو خپل میانځ کې جنگ هم حرام دی. ورسره د ښځې ته 4 میړونه هم حرام دي. نو د دې وجه نه هغه خپل لور دا جواب ورله ورکړو. نن ورځې پورې امام ابو حنیفه په حنیفه سره مشهور دی. محترمو چې کله سړی پیغمبر علیه السلام حدیث مبارک ده چې یو سړی یک یوه حرامه روټۍ ماڼۍ وکړي یک یوه حرامه هغه بیا وخوري بیا دا لاړ شي اوداس وکړي بیا لمونځ د مخ په قبله ودرېږي بیا چې کله لمونځ نه فارغ شي خدای پاک ته دا سوال وکړي یا ربي یا ربي دې سړي سوال د خدای په دربار کې قبول منظور نه دی. نو محترمه ټول عبادت جرله دارو چې حرام که تو اوداس ټیکو المونځ ټیکو حرامو د رزق پاکو نو داسې المونځ چې وکړي بیا به تو د هر قسم فاسق او رذیل عمل نه منې کوي. دویمه خبره ده
چې د المونځ په کوم ځای کې بهتر و اولاد المونځ چې محترمو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیث ته التکبیرة الاولى خیر من الدنیا وما فيها المونځ مخکینی امتونو کې بغیر د جمعات نه جایز نه دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام امت چې کوم د دې خصوصیات دي چې المونځ په کور کې په پټي کې په جماعت په هر ځای کې جایز ده لیکن بهترین المونځ چې دا هغه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یې چې هغه په جماعت کې په تکبیر الله سره ده تکبیر الله چاته تکبیر الله دي چې امام الله اکبر وي متصل مقتدی پسې الله اکبر وي دلیل په دا خبره رسول صلی الله علیه وسلم فرمای التکبیرة الاولى خیر من الدنیا وما فيها تکبیر الله چې دا بهتره ده د دنیا نه هم وما فيها چې په دنیا کې څومره سره او سپین دي کنه څومره قیمتي سامانونه دي دین هم تکبیر الله بهتره ده الله پاک د مونږ ته په دین عمل کامله نصیب کی محترم مونږ دا پیج چې دا چینل چې دا تاسو شیر هم کوي لایک کوي او سبسکرایب هم کوي د دې لپاره چې ټول مسلمانانو ته د دینه فائدہ ورسیږي وما علينا الا البلاغ المبين